سلام دوستان، نن یوه بله موضوع باندې راځي بحث وکړو. دغه میډیا چې مې کتله، ټیک ټاک مې کتل، یو تعداد ویډیوګانې مې ولیدلې، سړي ته پیدا شي تشویش پیدا شي. دا یو تعداد کسان د دې په خاطر چې خپل ځان دپاره یو دوه لایکه واخلي، یو دوه ملګري پیدا کړي، د خلکو شخصي حریم ته داسې ور داخلېږي لکه د خپل کور کوټې ته. د یو چا په ښځه باندې تبصره کوي، د یو چا په لور باندې تبصره کوي، د یو چا خصوصي زندگی تشریح کوي، د یو چا جرمي حالت، یو جرم یې کړی، یو ګناه یې کړې، یو خطا یې کړې، هغه راخلي ویډیو کوي، هغه راخلي شیر کوي او هغه ته تفسیر ورکوي. ته ولې دا نو یو خبره ده، یو ځوان عکس کېږدي، بیا وایي چې دا ځوان په فلاني مملکت کې په یو حیوان باندې تجاوز کړی دی. هغه حیوان اول دا تجاوز سوی نه ده سوی، دا کار سوی نه، مګر د هغه حیوان د هغه انسان ابرو، حیثیت یې هر څه یې تر پښو لاندې کړو. قبول کړه دا ګناه یې کړې، دا جرم یې کړی دی، دغه خطا یې کړې ده، مګر په داسې اندازه سره تشهیرول. یا یو راځي د فلاني نفر د ښځې سره دغه شی جنجال ولو، دا نن په دغه شی باندې هر څه په تایید څه ځي د خلکو کورو ته داسې ور داخلېږي لکه خپل در سره خپل کور ته د خپل ځان باندې در وګوري چې دا خپله غوښه کشوم، د بل هم همداسې خویږي. د اقل اخلاقي معیارونه خو په میډیا کې په نظر کې ونیسئ. که تاسې نن د بل چا شخصي حریم ته داسې داخلېږي، پلس ستا د کور ابرو حیثیت هم داسې په رسنیو کې دغه لیلامېږي. له دې کار څخه ډډه وکوئ. دغه کسان چې پېژنئ، هر څوک چې ورته نصیحت وشي، دوی باید متوجه شي دې ته چې هېڅوک حق نه لري حتی د یو چا شخصي عکس واخلي او په خپل سر باندې هغه تشهیر کوي. دوی چې د یو چا د کور زندګي کورنۍ موضوع ټوله تشریح کوي. دا جرم دی. له دې نه چې هغه باید پرهېز وشي. مننه.